شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ګرانو پښتنو، زما وروڼو، زما خویندو، زما بزرګانو، زما بچو، ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه. یو وارې بیا د فیکټس آر فیکټس د لاندې تاسو ته په خیر راغلی ویم او د یو نوي پروګرام د لاندې پخوا به خلکو کوشش کوو چې کتابونه ولیکي. اوس دور بدل دی، د کتابونو لیکل زما په خیال چې د هغې په ځای ویژولز زیات ښه دي. نو تاسو ټولو سره زه انشاءالله په دې لړ کې دا یو آغاز کوم چې دا پروګرام د پښتنو د تاریخ او د کلتور د تکل یو لاره ده. موږ به کوشش کوو چې انشاءالله موږ د دنیا د آغاز نه واله د حضرت آدم علیه السلام نه راواله او د دې دنیا تاریخ بیان کو، بلکې واحد انټینشن چې زمونږ دی نو هغه د پښتنو تاریخ را پیدا کول دي. او هغه تاریخ چونکې الریډي د آدم علیه السلام نه شروع کیږي نو د هغې وخت نه به را شروع کوو او زمونږ د عقیدې د قرآن د لاندې چې کوم تاریخ خولی شوی دی انشاءالله تاسو ټولو ته به هغه تاریخ څرګنده کوو. نو زمونږ کوشش دا دی چې انشاءالله فایندینګ د پښتونز د لاندې به موږ کوشش کوو چې تاریخ را څرګنده کړو. دې کې به زه کوشش کوم چې ما سره به ګیسټ به وي او پروفیشنل ګیسټ به وي. هغې کې به موږ سره سکالرز وي، مذهبي، آرکیالوجیکل او مختلف قسم سره سکالرز به موږ را لاندې روباسو. زما خپل کار دا نه دی چې زه په خپل هغه تاریخ تاسو په وړاندې کېدم، نه، بلکې زما به انشاءالله کار دی چې تاسو ټولو سره شریک دا تاریخ د دغه خلکو د خولې نه راوکاږو او را څرګندې کړو. زه ستاسو د ټولو مشکور یم. انشاءالله دا سفر به مو یو ځای رواني او ډېر کوشش به کوو چې د خپل پښتنو دا تاریخ د خپل قام ته او نورو قومونو ته را څرګنده کړو. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. زه یم ایمل د فیکټس آر فیکټس.